ستړی مه شي. خیر څه مننه. نوم دې څه دی ګرانه؟ عبدالباسط. عبدالباسط. د کوم مکتب زده کوونکی یې؟ د بابلیل. بابلیل مکتب زده کوونکی یې. په څوم ټولګي کې زده کړه کوې؟ په اووم ټولګي کې وم، اتم ټولګي ته کامیاب شوم. څوم نمبر کامیاب شو ګرانه؟ اتم. ډېر ښه، اتم نمبر هم په یعنې ښو نمرو کې راځي. ښه، په اوس حالاتو کې چې زه ډېر ماشومان ګورم چې دلته لر او بر لوبې کوي، کوڅو ته راوځي، تاسو هم راوځئ، ولې مکتب ته نه ځئ؟ دلته د مرض لپاره هلته مکتبونه بند شول. دا ډېر بد خبر دی چې مکتبونه بند شول او دلته کیسو کې موږ ګرځو. ها، د کرونا د ویروس په نامه چې کوم مرض خور دی، د هغه له وجې تاسو مکتب ته نه ځئ، مکتبونه بند دي. ښه، نو ولې بند دي؟ یعنې څه وایي دولت، څه وایي چې ولې تاسو مکتب ته مه ځئ؟ دولت وایي ځکه چې تاسو فاصله مراعات نه کوئ، مکتب ته لاړ شئ، څنګ په څنګ کښېنئ، بیا مرض انتقالېږي. ښه، نو دلته خو چې په کوڅو کې ګورم تاسو د یو بل سره څنګ ته کښېنئ او لوبې کوئ، اجتماعي د سجمي لوبې کوئ، لکه کرکټ شو او یا نور لوبې کوئ، تاسو څنګ په څنګ کښېنئ او فاصله نه مراعاتوئ، لکه څنګه چې دلته دغه ماشومان ګوري، دوی هم داسې څنګ په څنګ هلته تاسو چې ما وکتلې څنګ په څنګ ناست وئ. وجه څه شی وه چې تاسو څنګ په څنګ ناست وئ؟ نو دا خو په مکتب کې هم مرض خپرېږي او په کوڅه کې هم مرض خپرېږي، نو دا خو د کارانتین اصول نه شول چې تاسو کارانتین اصول په نظر کې نیولي دي. دا نو کورونو کې مو زړه تنګېږي؟ کورونو کې مو زړه په تنګ سي، اتې باندې راوځو، اتې نو دا کوڅه ده، نو څوک مراعات نه کوي. نوم دې څه دی؟ مجيب الرحمن. مجيب الرحمن ګرانه، دلته په پټیو کې تاسو یا په کوڅو کې مصروف یاستئ، لوبې هم کولې؟ ښه، ډېر ښه. مکتب وایې د کوم صنف زده کوونکی یې؟ د پنځم صنف زده کوونکی یې. د کوم مکتب زده کوونکی یې؟ د قلعه وزیر مکتب زده کوونکی یې؟ ښه، ډېر ښه. په اوس حالاتو کې مکتبونه تړل شوي دي، ولې مکتبونو ته نه ځئ؟ ولې مکتبونه تړل شوي دي؟ د کرونا له وجې. ښه، نو دلته خو تاسو په کوڅو کې چې ګرځئ، دا کوڅې چې زه ګورم تر ډېر حده پورې چټلې دي، ناپاکې دي، بیا هم چې تاسو په دې کې ګرځئ، لوبې کوئ، آیا تاسو نه ناروغۍ کېږئ؟ ښه، دلته هم ګرځئ، د کرونا خطر شته، په کوڅو کې هم ګرځئ، د کرونا خطر شته. که چېرې تاسو په صنف کې لږ لږ جدا کښېنئ، آیا بیا به هم خطر وي؟ کرونا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، د کرونا د مرض له وجې ډېر خلک مړه شوي هم دي او جوړ شوي هم دي او نور هم لا په خپرېدو ده. که چېرې تاسو وغواړئ چې ستاسو مکتبونه پیل شي، له دولته څه غواړئ تاسو؟ موږ له دولته غواړو چې مکتبونه پیل شي او مکتبو کې فاصله مراعات شي، جدا جدا کښېنو او درسونه دې موږ ته شروع کړي. درسونه دې شروع کړي. تاسو درسونو پسې خفه یاستئ؟ واقعا چې د تکړه زده کوونکي یو خاصیت همدا ده چې په درسونو پسې خفه کېږي، خو بیا ډېری زده کوونکي له درسونو څخه منډه وهي. ښه، آخر سوال زه دا پوښتم چې که چېرې مکتبونه هم شروع شي په خاصو قواعدو سره، تاسو به درسونه وایئ؟ انشاءالله. اوس تاسو په کور کې څوک درته درس ښیي یا څوک در سره مرسته کوي؟ تاسو کتابونه اخیستي دي له مکتبه، درسونه وایئ او که نه؟ موږ مشر ورور موږ ته درسونه وایي. بس ډېر ښه. دا چې په هرې کورنۍ کې یو باسواده شخص وجود ولري، نو هغه کورنۍ په خپل کور کې یو مکتب لري. ډېر ښه، مننه او کور ودان. خوشحال اوسئ. ګرانه، نوم دې څه دی؟ عبدالخبیر. عبدالخبیر. عبدالخبیر، د کوم مکتب زده کوونکی؟ لاج ظریف. لاج ظریف. په څوم صنف کې زده کړې کوې؟ اتم. څوم نمبر یې؟ لسم. ماشاءالله، ډېر ښه. بیا هم عبدالخبیره ګرانه، تاسو دلته کرکټ کوو، لوبه مو کوله، له یو بل سره مو لاسونه وهل، غېږې مو ورکولې، کله مو چې یو ویکټه ترلاسه کړله. ښه، دا ماته ووایئ چې ولې تاسو مکتبونو ته نه ځئ؟ مکتبونه اوس شوی دی، قرنطین باندې خواشینی نه یې، خفه نه یې چې مکتبونه تړل شوي دي، له خپل درسه لرې پاتې کېږي؟ خفه یې په دې؟ مکتبونه رخصت شوي دي. ولې رخصت شوي دي؟
د کورونا خطر نه د کورونا خطر نه. نو که چېرته تاسو وګورم دلته تاسو د استجمې لوبې کوئ، د دې نه هم شونې ده چې تاسو په کورونا باندې اخته شئ، خو تاسو بیا هم د استجمې لوبې کوئ. نو که چېرته مکتبونه شروع شي دا به ښه خبره نه وي؟ ښه خبر ده. د خاص اصولو سره ډېر ښه. ها که چیرې دولت وغواړي تاسو ته یو خدمت وکړي په اوس حالاتو کې، د کورونایي حالاتو کې څه شی ترې غواړئ؟ د مکتب خاطر مو مکتب شروع شي. ستاسو مکتب شروع شي. درسونه شي. ها درنو لیدونکو، د هر زده کوونکي دا هیله ده چې ښوونځي دې پرانیستل شي د خاصو او صحي قواعدو په مطابق سره. درنو لیدونکو، د دې ماشومانو د یو ماشوم والد سره موږ مرکه لرو. ستړي مه شئ. ستړي مه شئ. پاتې هم نوم یې عبدالباقي ده. عبدالباقي صاحب، دلته موږ دغه ماشومان وکتل د استجمې لوبې کوي، حالا چې تاسو خبر یاستئ چې کورونایي حالات دی او مکتبونه رخصت دي، تاسو په دې هکله څه وایئ؟ بهتره دا ده چې موږ دلته د استجمې هلکان غوس ولاکان د زښت زیات وي او موږ هم په کور کې دا وینو داسې ورته وایم. بیا هم خو د مکتب که چېرته دوی ته خپل مکتبونه جاري شي په مکتب کې، یعنې یو ډاکټر که هم وي کولی شي د موږ ماشومان هم نجات پیدا کړي، شاید مشکل پېښ نه شي. ستاسو غوښتنه دا ده چې مکتب جاري شي، مکتبونه دې پرانیستل شي، په هر مکتب کې د یو ډاکټر چې یو ډاکټر وي، مثلا 1100 1200 1400 ماشومان دي موږ زړه مم جامې دغسې خو نور هم ناراض دي دغسې حالات کې خپل حالات کې ویني. نو یعنې په کور کې نه کښېني، دوی لوبو ته راوځي. لوبو ته راوځي، ځوانان راوځي، ماسپښین چې راشي دوه دغه ته اتیا اویا ځوانان دي، ټول د 10 12 صنف هلکان دي. هغه خو پوهېږي، هغه هم پوهېږي که نه په دې پوهېږي، خو بهتره موږ دا بولو چې دلته دغسې حالات وي که دا د موږ ماشومان لاړ شي مکتب ته، د موږ به زړه جمع که په یو مکتب کې 1100 نفر ته که یو ډاکټر وي څه مشکل دی؟ دلته دولت ویره لري که چیرې مکتبونه پرانیزي نو شونې ده چې ډېری زده کوونکي به په کورونا مرض اخته شي. نو تاسو د دولت څخه په کومو اصولو سره؟ موږ په دغه اصولو چې دغه هلکان کورو کې نه کښېني او دغسې د استجمې تاسې حالات وینئ، د استجمې ډله سره د هلکان کرکټ ولیبال لوبې کوي او کورو کې هم نه کښېني. نو پلارونه باید تر څو ساعته باید 4 ساعته دا لکه بندیان کپس مرغۍ بچیان خو نه چې ویچي، خو بهتره دا ده چې دوی مکتب ته لاړ شي، که یو ډاکټر وي هر ماشوم هلته که کورونا یا بل مشکل پېښ شي دا پتن حل کېږي. نو دلته خو که یو دانه کورونا شو یو هفته بعد دا تاسې هغه کېږي دغه 10 نفره به ټول نیولي، موږ به خبر یم په یو ورځ به 10 نفره کورونا وي. کور مو ودان، خوشحال اوسئ، خوښ اوسئ. درنو لیدونکو، یو لوبغاړی پلار چې موږ مخکې مرکه ورسره وکړه، دی په کور کې خپل ماشومانو ته درسونه هم وایي. د دوی غوښتنه همدا ده چې مکتبونه د خاصو قواعدو له مخې پرانیستل شي. شونې ده چې دغه ماشومان هم په مکتب کې مریض شي او هم دلته په د استجمې لوبو کې. دوی غوښتنه لري چې موږ ماشومان نشو کنټرولولی، نو غوره دا ده چې باید دولت د دې غم وخوري چې مکتب پرانیزي او په مکتب کې یو ډاکټر شتون ولري، تر څو هر سهار هغه زده کوونکي چې مکتب ته داخلېږي هغوی ټسټ کړي، تر څو دوی ته معلومه شي چې کوم ناروغ مکتب ته داخل نه شي. درنو لیدونکو، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره وهئ. هلته یو آپشن درته راځي آل په نوم سره، هغه هم در سره وهئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې له ټولو ژر تر ژره تر تاسو ورسیږي. تر بیا ښې چارې.